बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन به خبره کو د ریوز کنټینټ باره کې چې ریوز کنټینټ څه ته ویل کیږي، دا کاپی رائټ سټرایک دی یا دا کاپی رائټ کلیم دی، دا سیسیز دی. کاپی رائټ سټرایک هم نه دی، کلیم هم نه دی. نو دا ریوز کنټینټ په څه شی دی او کچته دا زمونږ په چینل باندې موجود وي، زمونږ چینل ډی مونټایز کیدی شي. ا دې مطلب مونټایزیشن هغه سیس په کومې چې مونږ ته د زمونږ چینل ته پیسې راځي، په کوم باندې چې زمونږ بینک اکاونټ وي او زمونږ چینل یو پروسس وي د پیسو راتلو هغه ان وي. نو که چېرته ریوز کنټینټ زمونږ په چینل باندې راشي نو بیا زمونږ چینل ډی مونټایز کیدی شي او د پیسو راتلو چې کوم پروسس دی هغه بندیدي شي، بالکل بندیدي شي. ګوره په دې یو خبره ځان پوه کې لازمي که چېرته ستا په یو ویډیو باندې کاپی رایټ راشي نو داسې ممکنه ده چې صرف ستا هغه یوه ویډیو ډی مونټایز شي. مطلب دا چې صرف د هغه یوې ویډیو چې څونه پیسې جوړیږي، څونه ډالر جوړیږي، صرف هغه بند شي. دا د کاپی رایټ د وجې کیدی شي. دا تاسو ته زه په بعضې کیسز کې وایم، بعضې کیسز داسې وي چې د کاپی رایټ د وجې ټول چینل بند شي، خو بعضې بلکې ډېر کیسز داسې وي چې هلته کله کاپی رایټ راغی نو دې مطلب چې اوس په دې وخت کې صرف ستا هغه یو ویډیو ډی مونټایز کېږي، 99% دا چانس دی چې ستا ټول چینل بند نشي، ډی مونټایز نشي، خراب نشي. خو ریوز کنټینټ داسې یو سیز دی که چېرته دا ستا په چینل باندې راغی نو دې په وجه ستا ټول چینل ډی مونټایز کېږي. او دا د یوټیوب والا څه وایي، کله چې ته مونټایزیشن ته اپلای وکړې په هغه وخت کې هم دا مونټایزیشن ضروري نه ده چې کله ریوز کنټینټ پروت وي نو دا مونټایزیشن وشي. کله چې دا مونټایزیشن ته اپلای وکړې او دا په پروسس کې وي، مطلب هغوی یې ګوري، دا د هغوی په سرچ کې وي، د هغوی په نظر کې وي، نو بیا هم دا چانس دی چې یاره دا چینل مونټایز نشي که چېرته هغوی ته ریوز کنټینټ مخې ته ورغی. او درېیمه خبره دا ده که چېرته چینل مونټایز وي ستا پیسې هم ان وي، دا میاشت دوه درې هغې نه چې کوم انکم دی، کومه ریونیو د هغه دی اخیستې هم ده، خو د دې نه پس پې ریوز کنټینټ راغی نو ستا چینل به ټول چینل به ډي مونټایز کېږي. د دې مطلب دا نه دی چې چینل به ډیلیټ شي، چینل به ختم شي، چینل به خراب شي، چینل به سسپینډ شي، نه، صرف ډي مونټایز به شي. اوس د ریوز کنټینټ دې سیسیزو او د دې ریوز کنټینټ نه به ځان بچ کوو څنګه، که چېرته ریوز کنټینټ مونږ ته راغی نو بیا به لرې کوو څنګه، که لرې شي دوباره به چینل مونټایز کېږي، بالکل به مونټایز کېږي، دوباره به د مونټایزیشن لپاره اپلای کوو. خو فسټ اف آل دا وپېژنو چې ریوز کنټینټ څه څیز دی. ګوره کله چې تاسو د مونټایزیشن لپاره اپلای وکړئ، که چېرته الله دې نه کړي په دغه وخت کې ستاسو په چینل باندې ریوز کنټینټ پروت و، تاسو ته به یوټیوب والا څه وي، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، تاسو ته به وایي Your application to the YouTube partner program was not accepted. لاندې به لیکلي وي ریوز کنټینټ. مطلب تا چې کوم اپلیکیشن د مونټایزیشن لپاره یوټیوب والا ته وکړو، تا ته یوټیوب والا وایي چې ستا د اپلیکیشن موږ ایکسپټ کوو. نو ولې نه ایکسپټ کوو؟ ځکه چې په دې ریوز کنټینټ پروت دی. اوس دا ریوز کنټینټ څه څیز دی؟ ګوره په دې لږ شان غور او فکر وکړئ، په دې ځان پوه کړئ، تاسو چینل جوړ کړئ، خواري محنت پې وکړئ، کاپی رایټ پینی، سټرایک پینی، کلیم پینی، خو ریوز کنټینټ پې راشي. دا ریوز کنټینټ څه څیز دی؟ فسټ اف آل ګوره داسې کار وشو چې ستا د خپل چینل دی، مثال په طور زه پر خپل چینل باندې دا ویډیو جوړوم او همدا ویډیو په دې باندې ویوز نه راځي، په دې سبسکرایبر نه راځي، په دې واچ ټایم نه جوړیږي او زه 2 میاشتې پس 3 میاشتې پس همدا ویډیو سیم ټو سیم راوالم ایز اټ از دوباره اپلوډ کما. نو ګوره دې ته ویل کېږي ریوز کنټینټ. ډېر قسمونه دي، زه راته ټول ریوز کنټینټ بیانوم چې څه ته ویل کېږي. لومبۍ خبره پکې دا وه چې زه د خپل چینل ویډیو راوالم ایز اټ از دوباره اپلوډ کړم، نه په دې کې ما ایډیټینګ وکړو، نه په دې کې ما بیکګراؤنډ میوزیک چینج کړ، نه په دې کې وایس اوور دا کومې خبرې چې کوم دا ما چینج کړې، نه ما د ویډیو کوالټي یا کټ کړه یا مثال په طور د کلر ما چینج کړو. مطلب هېڅ قسم ایډیټینګ ما ونه کړ، ایز اټ از دا ما دوباره په خپل چینل باندې اپلوډ کړه. دې ته ویل کېږي ریوز کنټینټ. 2 پیرې یو ویډیو اپلوډ شو. ګوره یوز مطلب استعمال، ری مطلب دوباره. هغه سیس چې یو پیره په یوټیوب چلیږي یا ستا په خپل چینل یا په بل چینل او ایز اټ از هغه ته ډاونلوډ کړي او دوباره په یوټیوب باندې اپلوډ کړي. یو پیره د ډاونلوډ کړه او بیا په یوټیوب باندې دوباره اپلوډ کړه. دې ته ویل کېږي ریوز کنټینټ. هغه ویډیو ستا د خپل چینل وي یا د پردي چینل. اوس د پردي چینل څه خبره شوه؟ ګوره پر پردي چینل کې دا خبره ده که چېرته تا د پردي چینل یو ویډیو ډاونلوډ کړه او په خپل چینل د ایز اټ از اپلوډ کړه، دې مطلب دا چې ویډیو داغه ده، دستا نه ده، وایس هم داغه دی، بیکګراؤنډ میوزیک هم هغه استعمال کړی دی، خو تا په خپل چینل باندې اپلوډ کړه. نو دې کې 2 نقصانات دي. یو دا ته کاپی رایټ درکړي کېدی شي که چېرته هغه وغواړي. اوس یو سړی دی، یو یوټیوبر دی، هغه تا ته ووایي چې زه تا ته کاپی رایټ نه درکوم، زما تا ته اجازت دی، بالکل زما ویډیو ته استعمالوه، هېڅ مسله نشته.
نو دا هغه نه خو ته مسله نشته، خو د یوټیوب نه ته مسله کېدی شي د یوټیوب د پالیسۍ مطابق، ځکه چې د هغه ویډیو ایز اټ ستا اپلوډ کړه، څنګه چې هغه اپلوډ کړی وه هغه شانته ډاونلوډ کړه او سیم ټو سیم هغه شانته اپلوډ کړه، دې ته ویل کېږي ریوز کنټینټ. اوس داسې څه حل کېدی شي چې هغه ویډیو موږ په خپل چینل استعمال کوو، خو موږ ته نه کاپي رایټ راشي نه راته ریوز کنټینټ نشي. د دې مسلې حل په دې ویډیو کې موږ نشو بیانولی، ځکه چې دا بیا اوږدېږي. صرف د ریوز کنټینټ باره کې خبره کوو چې ریوز کنټینټ ریوز ویډیو، کنټینټ نه مراد ویډیو ده. تاسو چې کنټینټ څه ته ویل دا ویل کېږي ویډیو ده، ټیک ده. ریوز ویډیو به زه ساده پښتو کې هم چې ریوز ویډیو ته دوباره بله ویډیو استعمال کړې. دوه خبرې شوې. درېیمه خبره دا ده چې تا د ګوګل نه پکچر ډاونلوډ کړله او هغه پکچر باندې تا بیک ګراوند میوزیک استعمال کو، خو هغه بیک ګراوند میوزیک داسې دی چې پری کاپي رایټ دی، کاپي رایټ نه دی، خو هغه مخکې نه یا ستا په چینل باندې پروت دی یا هغه میوزیک دونه عام دی چې په نورو ډیرو چینلو باندې هغه بیک ګراوند میوزیک پروت دی او هغه میوزیک ته راواغشته د ګوګل نه یا د نراوته یو څو داسې په خپل موبایل باندې پکچر وویستلو او هغه میوزیک په کتاب بیک ګراوند کې ولګو او هغه ته په خپل چینل اپلوډ کو، خو ستا وایس اوور پکې نشته. وایس اوور مطلب دا دی چې زه دا ویډیو جوړوم او ته زما د ویډیو راوالی او یو کاین ماستر شو یا مختلف څونه تا سره ایډیټینګ سافټویر دی، ایډیټینګ اپلیکیشن دی، سافټویر دی، هغه سافټویر ته تا ورواچو او زما د اواز په ته میوټ کې بند کړو، په دې باندې ته خپلې خبرې وکړې، ته ویل کېږي وایس اوور. ویډیو زما چلیږي خو وایس پرې ستا چلیږي. نو په هغه ایمیجز کې چې کوم دی کله ایمیج ستا راواغشتل د ګوګل نه او هغه ته په خپل چینل باندې اپلوډ کړله، خو میوزیک پکې داسې میوزیک استعمال کړی دی چې هغه یا مخکې نه ستا په چینل موجود دی یا مخکې په نورو چینلو باندې موجود دی، نو ستا وایس ستا خبرې پکې نشته. اوس په دې پته ته راځي ریوز کنټینټ مطلب ریوز مسله به راځي، ستا چینل به مونیټایز کېږي نه. اوس که ته راسې کار وکړې چې هغه بیک ګراوند میوزیک ته کم کې مطلب لږ شانې کم کې، چې یوټیوب ته پته ولګي چې د خپل ایجاد دی، ایجاد خو ته موږ نشو ویلی، خو را د خپل محنت دی، دا د خپل ځان کړی او دا ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کړي. ته پکې یو ایمیج سټاپ کو، په هغې ته خبرې وکړې. ګوره یوټیوب والا دا هم ګوري ته دا لاس داسې خوځې داسې خوځې، ته ستا پیس ته ګوري، ستا باډي ته ګوري، ټیک ده. اوس همیشه دا یو خبره پکې یاد ساتئ، دا خبر مې ذهن ته راغله، دا چې کوم بیک ګراوند ماته شاته لګېدلی دی، که زه داسې وکړم چې سیم ټو سیم دا تورې کپړې دی وخت کې زما دي، ټیک ده، دا لیپټاپ دلته پروت دی او دا بیک ګراوند دی او یو چیز 7-8 ویډیو ما سیم ټو سیم دغه شان اپلوډ کړی، نو په دې هم ضروري نه ده، خو زه به دویم چې 50% بلکې 50 to 60% ماته دا چانس دی چې ماته د ریوز کنټینټ پرابلم مسله راشي. ویډیو اوږدېږي بیا په تفصیل سره خبرې کوو. ښه، بله خبره دا ده دا ریاکشن والا چې کم زمونږ داسې پښتانه دي یا هر څوک چې دي، خو چې هغوی کله ریاکشن ویډیوز کوي، ریاکشن ویډیو دې ته ویل کېږي. مثال په طور زه ویډیو کوم او یو سړی راشي او هغه زما د ویډیو په خپل چینل نه اپلوډ کړي یو وړوکیشن سکرین باندې، خیال هم کېږي هغه وړوکیشن سکرین وي، زما ویډیو پې چې لګي یا د بل خیر زما خو هېڅ حیثیت نشته، داسې مطلب چې داسې شخصیت وي چې هغه مشهور وي، نو د هغې باندې خلک ریاکشن کوي، ټیک ده. خاص کر ګیمینګ والا دپاره دا خبره ده، نو هغوی هغه ریاکشن کوي. نو په ریاکشن کې دا حساب وي چې اوس ته خپلې خبرې نه کوې او تا زما ویډیو مثال په زه دغه شان ناست یم خبرې نه کوم او په دې موبایل کې ما څه سایډ ته بله ویډیو لګېدلې ده، خو د پردي چینل ویډیو ده او د هغې ویډیو اواز هم استعمالیږي، د هغې ویډیو میوزیک هم استعمالیږي زما په چینل باندې ایز اټ از هغه چې څنګه ده همغه شان زما په چینل هغه ویډیو چلیږي او زه هېڅ هم نه یم دغه شان خاموشه ناست یم. نو 90% دا چانس دی چې ما د ریوز کنټینټ مسله راشي. اوس په هر د دې حل سی وي ګو ریاکشن مطلب دا دی چې هغه کله یو خبره وکړه، تاسو ریاکشن ویډیوز کتلي وي که نه، اکثر پکې چې کله ریاکشن ویډیوز چلیږي په سایټ کې، نو چې کم کس ریاکشن کوي هغه ورسره لاس هم کله داسې کي کله داسې کي، هغه ورسره خبرې هم کوي، هغه ورسره په منځ کې هاندي هم، هغه خپل ایموشنل هم ظاهري. یوټیوب ته پته لګي چې را کنټینټ د خپل دی، د خواري محنت خپل دی، نو ګوره په دې وجه هغه ته د ریوز کنټینټ مسله را نشي. او که چېرته دا پکې نه وي او هغه شان خاموش ناست وي، نو تاسو ته موږ بیا به ریوز کنټینټ دا مسله راځي. اوس خبره دا ده، پنځمه خبره مونږ دا کوو، که چېرته داسې وشي چې زه ریوز کنټینټ ماته مسله رااله، زما چینل ډیمونیټایز شو، خبرې پر ریوز کنټینټ کې نور هم ډېرې دي، ویډیو اوږدېږي انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې بیا موږ دا خبرې کوو. تاسو کمنټ کې تپوسونه هم کولی شئ، هغې سوال جواب انشاءالله موږ تاسو سره بیا درکوو. اوس داسې وشي چې ریوز کنټینټ په چینل باندې راغی، خو د ریوز کنټینټ چې کوم دی اوس لرې کول غواړي، څنګه به درکوو؟ نو اوس په دې ویډیو کې دا موږ نشو ویلی، انشاءالله په روانې ویډیوز کې موږ تاسو دا وایو چې ریوز کنټینټ به لرې کوو څنګه. خو په دې خبره مه یېرېږئ، که ریوز کنټینټ راغی
ستاسو چینل نه مونیټایز کیږي یا مونیټایز دی خو دوباره د ریوز کنټینټ د وجه ډي مونیټایز شو یا په پروسس کې دی مطلب هغوی ریویو کوي هغوی ګوري او هغوی ته میل وکړو چې ستا چینل دی وخت کې مونیټایز کیږي نه د ریوز کنټینټ د وجه ته به خپلې ټولې ویډیو چې څونه ته اپلوډ کړي دي هغه به راوالي او دا کمې خبرې چې ما وکړې په دې ویډیو کې تیر شوي کمې چې خبرې ما وکړې دغه خبرې به ته ذهن کې کېنه چې داسې قسمه مسله خو زما په ویډیوز کې نشته که داسې قسمه مسله پکې وه هغه به لر کړي ګوره اکثر یو شان دغه چې کوم دی د ټایټل یو شان ټایټل هم د ریوز کنټینټ د وجې راتلی شي خو تاسو ته مو وي ریوز کنټینټ کې بلا خبرې دي په مزه به ډسکس کوو خو دا یو څو خبرې په ډېرې زیاتې کامن وي او دا یو څو هغه غلطۍ دي چې هغه مونږ ډېرې زیاتې کېږي انشاءالله پر روانې ویډیوز کې موږ دا مسلې ختمو تر اوسه پورې دا خبره کافي ده د لوی الله په امان